درنو اوریدونکو نن درته یوې بلې کیسې ته درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې تر پایه راسره مل پاتې سئ. نن داسې یوه کیسه درته شریکوم چې د هرې جملې تر شا یې د یوې معصومې نجلۍ سلګۍ، دردونه او د زړه خاموشي چیغې پټې دي. داسې کیسه چې په لوستلو به یې ستا زړه ولړزېږي، سترګې به دې لندې سي او یو وخت به خامخا له ځانه سره به وایې چې کاشکې دا نجلۍ لږه پوهه وای، کاشکې یې د مجازي مینې په دروغجنو خبرو باور نه وای کړی. نه غواړم د چا نومونه یاد کړم ځکه د چا عزت افشا کول ښه کار نه دی، خو هیله لرم چې زما دا خبرې به د زرګونو نجونو لپاره عبرت وګرځېږي تر څو د مجازي مینې په خوږو خبرو خپل ژوند تباه نه کړي. زه له پخوا راهیسې د واټساپ له نړۍ سره ډېر اشنا وم. کیسې، ناولونه، شعرونه او د احساس نه ډکې لیکنې مې ډېرې خوښېدې. کله به چې د یوازیتوب احساس راباندې راغلی نو موبایل به مې راواخیستی او د واټساپ دنیا ته به ننوتم. هغه دنیا چې ظاهراً د خندا، شعرونو او خوږو خبرونه ډکه وه، خو په حقیقت کې د ډېرو بېرحمه انسانانو دامونه پکې غوړېدلي وو. میسنجر، فیسبوک، ټیک ټاک او سنیپ چیټ ته مې چندان وخت نه ورکاوه، خو واټساپ زما د یوازیتوب تر ټولو نږدې ملګري ګرځېدلی وو. کله به مې ناولونه لوستل، کله به مې د شعرونو تر شا خپل دردونه پټول، او کله به مې داسې سوچ کاوه لکه زه چې یوازې د همدې مجازي دنیا کې ژوند کوم. ورسره مې درس هم تعقیباوه او په پوهنتون کې مې هم زده کړې کولې. د ژوند هیلې مې لا تازهولې، راتلونکی مې د رنګینو خوبونو نه ډک و او زړه مې د زرګونو ارمانونو کور و. ما به د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې لرلې. کله به مې سوچ کاوه چې یوه ورځ به ډاکټره سم، د پلار او مور نوم به روښانه کړم، د خپلو خوبونو کور به جوړ کړم او د ژوند هره توره شپه به د بریا په رڼا بدله کړم. خو قسمت کله کله انسان داسې ماتوي چې د خپلو خوبونو هدیره په خپله په خپلو سترګو وویني. کله چې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړل شوې نو داسې احساس مې وکړ لکه چا چې زما د ارمانونو جنازه پورته کړې وي. زه هم د ننګرهار پوهنتون محصله وم. له هماغې ورځې وروسته مې نړۍ بدله سوه. په کور کې باندې پاتې سوم، د کتابونو پر ځای چوپتیا را سره ملګرې سوه. د ټولګي پر ځای مې د کوټې دیوالونه لیدله او د خندا پر ځای مې زړه د نامعلوم غم نه ډک سو. کله کله به مې د کړکۍ څنګ ته ناسته کوله، اسمان ته به مې کتل او ځانه سره به مې ویل آیا زما خوبونه همدلته ختم سول؟ کله به مې خپلې زړې کتابچې راواخیستې، د پوهنتون یادښتونه به مې ولوستل او بیا به مې بې اختیاره اوښکې روانې سوې، ځکه ما نه غوښتل چې داسې نیمګړی ژوند ولرم. خو انسان چې یوازې سي نو زړه یې هرې خواته د تسلي په لټه وځي. هماغه و چې ورو ورو مې د واټساپ له ګروپونو سره مینه زیاته سوه. په ډېری ګروپونو کې اطمینه سوم او خلکو به مې نوم پېژانده. کله به مې د پیشن او خیاطۍ ویډیوګانې کتلې او یا به مې خپلو ملګرو ته شیر کولې. ځینو به زما ستاینه کوله، ځینو به راته د احترام خبرې کولې او زه به خوشحاله وم چې وخت مې ښه تېرېږي. خو زه نه پوهېدم چې همدا مجازي نړۍ به زما د ژوند یو وخت تر ټولو ستره تباهي سي. زما یو کشر ورور و، ډېر هوښیار او پر ما ډېر ګران و. هغه به تل راته ویل خورې شمېره دې ډېره خپره سوې ده، وخت ډېر خراب دی، پام کوه. کله به مې چې د هغه دا خبرې واورېدې زه به یوازې موسکی سوم او ورته به مې ویل وروره هیڅ نه کېږي، زه دومره ساده هم نه یم. خو ای افسوس، انسان کله کله د خپل تباهي دروازه په خپله خلاصوي. وروسته مې شمېره بدله کړه او یو نوی ګروپ مې جوړ کړ. زموږ په ګروپ کې به د بېلابېلو ولایتونو نجونې وې. ما به د انګلیسي، پیشن، اشپزي، کیسو او ناولونو نشرات کول. زما نوم په ګروپونو کې ورځ په ورځ مشهوره کېدی، خو له دې شهرت سره یو خطر هم را سره روان و. نامعلومو شمېرو به میسیجونه کول، ځینو په نرمۍ خبرې کولې او ځینو به مزاحمتونه کول. ما به اکثره بلا کول ځکه د نامحرمو هلکانو له نوم نه مې کرکه راتله. خو ژوند کله کله داسې دروازه خلاصې کړي چې انسان یې د تباهۍ تر کندې ورسوي. موږ هم له وطنه مسافر سولو. په پردي وطن کې یوازیتوب لا پسې زیات سو. زړه مې نور هم تش سو او همدلته زما د ژوند تر ټولو خطرناکه فصل پیل سو. یوه ورځ د یوې نامعلومې شمېرې نه مسج راغلی چې کله نه نابلدې
چې کله به نامعلومې شمېرې راته میسج وکړ نو حتما به مې وایس وغوښتي، که به یې وایس ونه کړ نو بلاک به مې کړ، ځکه له نامحرمو هلکانو نه مې کرکه کېده. هغه لیکلي وو سلام. ما ورته ولیکل وعلیکم سلام. څوک؟ ما غوښتل چې بلاک یې کړم خو نه پوهېږم ولې مې زړه ونه سو. بیا مې فکر وکړ ښایي د کومې بېوسې خور مرسته به وي، نو خبرو ته مې دوام ورکړ. شاید قسمت همدلته زما لپاره یو درد لیکلی و، خو زه نه پوهېدم چې همدا خبرې به یو وخت زما د ژوند د تباهۍ پیل وي. اصلي کیسه له همدې ځایه پیلېږي. هغه وویل سلام، زه د پلانکي ملګری یم. ما وویل مهرباني وکړئ خپل وایس میسج کولی سي؟ هغه وایس میسج وکړ. ورو ورو مو معرفت سره وسو. بیا یې راته وویل خور جانې، زما یوې ملګري راته ویلي دي چې ته له نامحرمو کسانو شمېرې بلاکولی سې. آیا له ما سره مرسته کولی سې؟ 3 شمېرې درکوم که بلاک یې کړې نو ډېره به خوشحاله سم. ما به تل د هر چا نه تحقیق کاوه. نو مې ورته وویل ولې غواړې چې دا شمېرې بلاک سي؟ څه خبره ده؟ هغې ډېر اصرار وکړ او ویې ویل خورې هغه مې ډېر تنګوي. زه پوه سوم چې حتما د زړه کوم درد لري. ما ورته وویل زه د چا شمېرې نه خرابوم، تر څو چې کوم ثبوت نه وي زه باور نسم کولی. که رښتیا ووایم زړه مې نارامه سو. احساس مې وکړ چې د دې نجلۍ تر شا یو ډېر غمجنه راز پټ دی. اخر هغې په ژړغوني انداز وویل هیله کوم خورې زه به هر څه رښتیا درته ووایم، خو واده وکړه چې هیچ چاته به څه نه وایې. ما وویل سمه ده خورې، په سترګو هیچ چاته به څه نه وایم. نو هماغه ځای هغې خپله دردناکه کیسه راته پیل کړه. هغې وویل خور جانې، ته ښه پوهېږې چې د اوسني حکومت لخوا د نجونو پر مخ هر څه بند سوي دي. زه اوس مدرسې ته ځم، عمر مې 18 کاله دی. کله چې مکتبونه بند سول داسې احساس مې کاوه لکه ټول ارمانونه چې مې تر خاورو لاندې سول. خو بیا مې زړه ته تسلي ورکړه او مدرسې ته لاړم. هیله مې دا وه چې لږ تر لږه به د مدرسې تر څنګ نیمه طبي زده کړه وکړم. زما یو ملګرې وه، هغه هم په مدرسه کې راسره وه او هم مې ګاونډۍ وه. هغې د ډاکټرۍ زده کړې کړې وې، وظیفه یې هم درلوده او زموږ په کلي کې ډاکټره وه. یوه ورځ مې ورته وویل زه له ډاکټرۍ سره لیونۍ مینه لرم، غواړم لږه لارښوونه راسره وکړې. هغې راته وویل سمه ده، هیڅ خبره نه ده، زه به دې طبي ګروپونو کې ایډ کړم. زه پر خپل پلار ډېره ګرانه وم، یوازینۍ لور یې وم او 5 وروڼه مې لرله. پلار مې هره غوښتنه پوره کوله. ما مې خپل پلار ته وویل پلار جانه زه غواړم لږ طبي درسونه هم ووایم. پلار مې راته وویل څنګه به یې ووایه لورې؟ ما ورته وویل په واټساپ کې ګروپونه شته، هلته درسونه نشریږي. پلار مې لږ فکر وکړ او بیا یې وویل سمه ده، که د درس لپاره وي نو ستونزه نشته. ما ورته وویل خو موبایل نه لرم. هغې ملګري راته ویلي وو چې پلار ته دې ووایه چې موبایل درته واخلي. ما مې هم پلار ته همداسې وویل لالا اوس تا خوښه ده، موبایل راته اخلي او که نه؟ پلار مې وخندل او ویې ویل زما لور خو به درسونه پکې وایي، همداسې نه ده؟ ما وویل لالا زه به پرې نور څه وکړم، یوازې د درس لپاره یې غواړم. یو څو ورځې وروسته پلار راته موبایل واخیستی. باور وکړه دومره خوشحاله وم لکه چا چې ټوله دنیا را کړې وي. زه په موبایل کې ښه نه پوهېدم، هر څه راته نوي ښکارېدله. واټساپ مې فعال کړ او خپلې ملګرې ته مې وویل چې ما هم په ګروپونو کې ایډ کړه. هغې زه په څو طبي ګروپونو کې ایډ کړم. ځکه څه هم په موبایل او واټساپ ښه نه پوهېدم، خو ذهن مې ښه کار کاوه، هر څه مې زر زده کوله. یوه ورځ یې په یو بل ګروپ کې ایډ کړم. د ګروپ نوم و رنګین ماښام. ما خپلې ملګرې ته میسج وکړ دا نو څنګه ګروپ دی؟ هغې وویل دا ډېر ښکلی ګروپ دی، ټولې نجونې دي، خو ایډمین یې یو شاعر هلک دی، ډېر ښه انسان دی، شعرونه، ناولونه او ښایسته ویډیوګانې نشروي. بیا یې وویل شاید هغه هلک درته میسج وکړي او وایس درنه وغواړي، ځکه دا ډېر باوري ګروپ دی. ما ورته وویل سمه ده. وروسته هماغه د ګروپ ایډمین ما ته میسج وکړ، ویل یې که نجلۍ یې نو وایس میسج وکړه،
که نه بلاکوم دي. ما هم وایس میسج ورته وکړ خو نه پوهېدم چې همدا یو وایس میسج به مې ژوند تباه کړي. هغه هلک وویل مننه خورجانې، ته خفه کېږه مه، په دې ګروپ کې زموږ ټولې خپلوانې دي، نو ځکه مې وایس میسج وغوښتي. ما وویل سمه ده، هیڅ خبره نه ده. په زړه کې مې فکر وکړ چې خپلوانې به یې پکښې وي، نو حتما به باوري ګروپ وي. خدای سته یوه میاشت وروسته ما له دې ګروپ سره ډېره مینه پیدا شوه. د هغه هلک غږ ډېر ښکلی و چې کله به یې شعرونه ویل نو داسې احساس به مې کاوه لکه د زړه پر زخمونو مې چې ملهم وهي. کله کله به یې نجونو ته دومره درنې او با اخلاقه خبرې کولې چې ما به فکر کاوه دا خو لکه د اسمانه راکوزه سوې فرشته ده. نه پوهېدم چې همدا فرشته به زما د ژوند تر ټولو ستر عذاب سي. ما د هغه د غږ سره دومره مینه پیدا کړې وه چې کله به یې وایس کاوه یا به یې شعر وایه نو ما به سمدستي اورېده. د هغه غږ زما د زړه یوه برخه ګرځېدلې وه. کله کله به یې عاشقانه ناولونه نشروله. ما به هم په ډېره مینه لوستل او هر ځل به مې په ذهن کې د هماغه هلک تصویر ګرځېدی. له ځانه سره به مې وویل نه پوهېږم دا به څنګه وي، له خبرو خو ډېر ښه انسان ښکاري. یوه ورځ زه مدرسې ته تللی وم. زه به هر وخت چې مدرسې ته تلم موبایل به مې نه وړي ځکه هلته اجازه نه وه. کله چې بیرته راغلم موبایل مې راواخیستی. باور وکړه دومره مې تلوار وه لکه څوک چې د خپل ژوند تر ټولو مهم شي ته ورمنډه کړي. پټه به خپلې کوټې ته لاړم. هلته به مې موبایل استعمالاوه. له ورونو مې ډېره ویره لرله ځکه مې هر څه پټ کول. کله چې مې واټساپ خلاص کړ نو هماغه د رنګین ماښام ایډمین هلک میسج کړی و. هغه سلام را لیږلی و. ما هم ورو جواب ورکړ وعلیکم سلام. هغه وویل وبخښه چې شخصي ته مو راغلم، تاسې څنګه یاست؟ ما وویل هیڅ خبره نه ده، مننه، زه ښه یم، تاسو څنګه یاست؟ هغه وویل بد ژوند دې تېرېږي نو، خو ستاسې خبرې ډېرې درنې او د احترام ډکې ښکاري. ورو ورو یې خبرې پیل کړې. پوښتنې به یې کولې، زما د ژوند، کورنۍ، ورونو او د راتلونکي په اړه به یې ځان ډېر مهربان ښوده. داسې به یې خبرې کولې لکه کلونه کلونه چې یې زه پېژندلم. یو وخت یې راته وویل ستا له ټولو خبرو نه ستا حیا او معصومیت مې ډېر خوښ سو. همدا جملې وې چې ورو ورو یې زما زړه خپل کړ. زه نه پوهېدم چې د خوږو خبرو تر شا به دومره خطرناک انسان پټ وي. هر سهار به مې انتظار کاوه چې کله شپه سي او زه ورسره خبرې وکړم. کله به یې شعرونه ویل، کله به یې د مینې وعدې کولې او کله به یې داسې خبرې کولې لکه زه او هغه چې رښتیا ښځه او خاوند یو. ما به کله کله د شپې ناوخته تر بالښت لاندې موبایل پټ کړ. د هغه میسج ته به مې انتظار کاوه او چې کله به مې آنلاین ولیدی زړه به مې داسې خوشحاله سو لکه ټولې دنیا مې چې ګټلې وي. ورو ورو یې زما نه عکسونه وغوښتل، بیا یې ویډیوګانې وغوښتلې او ځکه مطلع د دروغجنې مینې په جال کې دومره راګیره سوې وم چې هر ځل به مې پرې باور کاوه. یوه ورځ یې راته وویل که رښتیا مینه راسره لرې نو یوه ویډیو جوړه کړه او ووایه چې ته له ما سره مینه لرې. ما هم د مینې په نوم دا کار وکړ ځکه ما فکر کاوه چې دا به یو وخت زما خاوند سي. ما به د راتلونکي لپاره خوبونه لیدل، داسې خوبونه چې اوس یې یاد هم زما زړه ټوټې ټوټې کوي. خو زه لا نه ومه خبره چې د تباهۍ دروازه مې په خپله خلاصه کړې ده. څه وخت وروسته یې راته وویل له ځانه خاصه ویډیو جوړه کړه. ما ډېر انکار ورته وکړ. ورته ومې ویل چې دا کار نسم کولی، خو هغه به راته وویل نو ته راسره مینه لکه چې نه لرې، پر ما باور نه لرې که څنګه؟ زه خو تا خپله راتلونکې ښځه ګڼم. د هغه خبرو زما احساسات دومره کمزوري کړي وو چې آخر مې دا ستره تېروتنه هم وکړه. کله مې چې هغه ویډیو ور ولېږله قسم دی که هغه شپه مې سترګې پټې کړې وې. ډوډۍ مې نسوه خوړلی، زړه مې درزېدی او داسې احساس مې کاوه لکه خپل عزت چې مې په خپله په اور کې اچولی وي. ټوله شپه به مې بالښت لوند و. کله به مې ځان ملامتاوه او کله به مې ژړله او کله به مې خدای ته لاسونه لپه کول چې کاشکې وخت بیرته راوګرځي. خو بیا هم د دروغجنې مینې په نوم چوپه پاتې سوم. وخت تېر سو، هغه بدل سو. نه یې هغه مینه پاتې وه او نه یې هغه احترام پاتې و
او نه هغه نرمې خبرې وې. کله به یې بلا کړم او کله به یې بیرته خلاص کړم. کله به یې سپکې خبرې کولې او ما به ورته ژړله چې دا به تاسې سوي، ته ولې داسې سوې؟ خو زه نه پوهېدم چې هغه نور زما احساسات نه بلکې زما کمزوري کاروي. یوه ورځ یې هغه ټولې ویډیوګانې بیرته راولېږلې او لاندې یې لیکلي وو که زما خبره دې ونه منله دا ټولې ویډیوګانې به نشر کړم. که سم دې داسې احساس مې وکړ لکه اسمان چې راباندې راولویږي. لاسونه مې ورپېدل، زړه مې بند سو او ټوله شپه مې ژړله. ما ورته ډېر سوالونه او زارۍ وکړې خو هغه نور انسان نه و، یو بې رحمه ځناور و. یوه ورځ مې ورته ډېر وژړل او ورته ومې ویل هیله کوم دا ویډیوګانې بیرته ډیلیټ کړه، نور مې مه ځوروه. هغه وویل خو په یو شرط به یې ډیلیټ کړم. ما په رپېدلي اواز ورته وویل څنګه شرط؟ هغه وویل 50,000 افغانۍ راته راولېږه. که سم دی داسې احساس مې وکړ لکه چا چې زما ساه بنده کړې وي. زه هکه حیرانه پاتې سوم. یو وخت چې همدا هلک زما د یو میسج انتظار کاوه او اوس ما د عزت په بدل کې پیسې رانه غواړي. ورته ومې ویل ولې تا خو ویل چې له ما سره مینه لرې؟ خو هغه وخندل او ویې ویل که ویډیو دې نه غواړې چې نشر سي نو پیسې چې راولېږه. ما په ژړا وویل زه دومره پیسې له کومه کړم؟ هغه وویل ما ته پروا نه لري، که دې رانه کړې سبا به دې ویډیوګانې ټول وګوري. په هماغه شپه مې دومره وژړل چې سترګې مې پړسېدلې وې. زړه مې غوښتل چې له ځمکې لاندې سم. نه مې چاته څه ویلی سول او نه مې کومه لاره لرله. ما به هره لحظه سوچ کاوه چې که دا ویډیوګانې نشر سوې نو زه به څنګه د خپل پلار، مور او وروڼو سترګو ته وګورم. هماغه کور چې زه پکې د عزت او باور نښه وم اوس به پکې د شرم او درد کیسه وګرځېږم. اخر مجبوره سوم. مدرسې ته د تلو په بهانه مې سراپۍ ته لاړم او 50,000 افغانۍ مې ورولېږلې. کله چې مې پیسې ورولېږلې داسې احساس مې وکړ لکه خپل عزت چې مې د یو ظالم په پښو کې ایښی وي. هغه وویل سمه د ویډیوګانې به ډیلیټ سي او زه هم د همدغې دروغجنې جملې په اورېدو ډېره خوشحاله سوم. خو دا د درد پیل و، پای نه و. څه موده وروسته بیا د بلې شمېرې نه میسج وکړ، ویلې بیا مې پیسې پکار دي. ما ورته وویل خیر دی نورې نه لرم، د خدای لپاره ما پرېږده. خو هغه بیا ویډیوګانې راولېږلې او ویې ویل که دې دا ځل پیسې رانه کړې هر ځای به یې نشر کړم. دا ځل یې 15,000 افغانۍ غوښتلې. قسم په خدای داسې ځورول انسان بې روحه کوي. اخر مجبوره سوم. یو څه پیسې مې د کور نه غلا کړې او یو څه مې له یوې ملګرې نه قرض واخیستې او بیا مې هغه ظالم ته 15,000 افغانۍ ورولېږلې. قسم دی کله چې مې د کور له المارۍ نه پیسې اخیستې لاسونه مې داسې رپېدل چې ما به ځان سره ویل هماغه نجلۍ چې پلار به مې باور راباندې کاوه. فکر به مې وکړ چې اوس به شاید خلاصه سم، خو نه، هغه نور هم زړور سوی و. د روژې په 2مه یې بیا میسج وکړ، قسمونه یې کول، ګواښونه یې کول او دا ځل یې 10,000 افغانۍ وغوښتې او راته ویې ویل که دې دا ځل پیسې رانه کړې ټولې ویډیوګانې به نشر کړم. زه بیخي ماته سوی پاته وم. نه مې خوب درلودی، نه مې خندا پاتې وه او نه مې د ژوند هغه هیله پاتې وه. له ځانه سره مې وویل هماغه زه وم چې تر نیمو شپو به مې د مینې خبرې کولې او نن تر نیمو شپو یوازې ورته ژاړم. اخر مې خپلې ډاکټرې ملګرې ته هر څه وویل. هغه مې حیرانه پاتې وه او ویې ویل دا هلک ځناور دی. هغې ویل چې د خپل عزت لپاره سیم کارت مات که. خو زه ډارېدم ځکه هغه راته ویل که سیم بند کړې ویډیوګانې به نشر کړم. اخر مې په ډېر وېرېدلي زړه سیم کارت مات کړ. هغې نجلۍ کیسه تر همدې ځایه راته وکړه. ویلې خورې زما ستړی ژوند همدا و او ټلیفون یې کته کړ. څو ورځې وروسته د اختر په 15مه ورځ هغه ډاکټرې ملګري یې راته وویل ویلې هغه نجلۍ چې تا ته یې خپله کیسه کړې وه ځان وژنه یې وکړه. قدرمنو اورېدونکو دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.